ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږه all model verbs زده کوو. نن په دې ویډیو کې به مونږه دا خبره زده کوو چې should د څه دپاره استعمالیږي، ought to د څه دپاره استعمالیږي، دغسې used to د څه دپاره استعمالیږي، can د څه دپاره استعمالیږي، may د څه دپاره استعمالیږي، could د څه دپاره استعمالیږي، would د څه دپاره استعمالیږي وغیره وغیره او نور چې هم څومره model verbs دي. نن په دغه ویډیو کې به مونږه all model verbs زده کوو. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو له انګلیش نه درځي، تاسو د چا سره انګلیش نشئ ویلی، ایون چې 1% هم تاسو د چا سره انګلیش نشئ ویلی، نو بیا هم د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو بالکل روان انګلیش ووایئ. ځکه که چېرته تاسو له ماډل وربز درځي، تاسو په ماډل وربز باندې پوهیږئ، نو بیا بالکل زه د دې خبرې ګارنټي در کوم چې تاسو انګلیش ویلی شئ. خو که چېرته تاسو په ماډل وربز باندې نه پوهیږئ، نو بیا بالکل زه د دې خبرې ګارنټي هم در کوم چې تاسو انګلیش نشئ ویلی. خو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یاستئ، یعنې تاسو د انګلیش سره ریلیټډ په یو ټاپک کې کنفیوز یئ، که هغه پارټس آف سپیچ وي، ایکټیو وایس، پیسیو وایس وي، دغسې ډایرکټ نریشن، انډایرکټ نریشن یا سپوکن انګلیش وغیره وغیره څومره چې هم د انګلیش سره ریلیټډ ټاپکس دي، تاسو په هغې کې کنفیوز یئ، نو بالکل تاسو موږ ته یو کامنټ وکړئ په کمنټ سیکشن کې. لکه څنګه چې عثمان غازي کمنټ کړی و چې زه په ماډل وربز باندې نه پوهېږم او په هغې راته یو ویډیو جوړه کړه، کومه چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. نو نننۍ ویډیو هم د عثمان غازي په فرمایش باندې نن په دې ویډیو کې به مونږ all model verbs زده کوو. نو بس ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم کنفیوز یئ، نو بس صرف او صرف یو کامنټ وکئ. So dear viewers, now I don't want to waste your time more. Just let's kick off the lesson. نو بس راځئ چې دغه درس یعنی ماډل وربز زده کول شروع کړو. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې ماډل وربز زده کړو. د ټول نه اول زده کوو used to. اوس مونږ used to ولې زده کوو او کله چې زده هم کړو نو بیا used to مونږ د څه دپاره استعمالوو. نو په یاد ساتئ کله چې مونږ د خپل ځان په باره کې یا د یو هلک په باره کې یا د یو جینۍ په باره کې یا ستاسو په باره کې لا د بل چا په باره کې خبرې کوو او د هغې د پاسټ هیبټس بیانو، یعنی هغه خبرې بیانو کومه چې هغه په پاسټ کې کړې وي، هغه کارونه بیانو کومه چې هغه په پاسټ کې کړې وي، اوس یې نه وي کړې خو په پاسټ کې د هغه د یو لانګ ټایم دپاره، د یو ډېر ټایم دپاره د هغه عادت و، یوازې د هغه عادت نه، زمونږ عادت و، ستاسو عادت و، یعنی هغه عادتونه چې هغه زمونږ او ستاسو یا د یو هلک یا د یو جینۍ په پاسټ کې پاتې شوي د یو لانګ ټایم دپاره، د یو ډېر وخت دپاره. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو کله چې زه په اسلام آباد کې وم زه به سهار وختي پاڅېدم، یعنی اوس سهار وختي نه پاسم، اوس ښه لیټ پاسم، خو کله چې په اسلام آباد کې وم نو زه به سهار وختي پاڅېدم. کله چې هغه ماشوم و هغه به 5 وخته مونځ کوو، یعنی د هغه په پاسټ کې دا یو عادت و، د هغه په پاسټ کې دا د یو لانګ ټایم دپاره عادت و چې 5 وخته مونځ به یې کوو. اوس 5 وخته مونځ نه کوي، اوس لوپري کوي، خو کله چې هغه ماشوم و نو هغه ډېر زیات متقي و، پرهیزګار و، 5 وخته مونځ به یې کوو. کله چې د هغې پلار په سعودي عرب کې و هغې به ما ته میسیجونه کول، اوس میسیجونه نه کوي. کله چې پلار په سعودي عرب کې و نو دا د هغې یو عادت و چې هغې به ما ته میسیجونه کول. کله چې زه ماشوم وم ما به کرکټ کاو، یعنی ما به ډېر زیات کرکټ کاو، کرکټ کول زما یو عادت و. اوس کرکټ نه کوم، په پاسټ کې زما یو عادت و. ګرانو کتونکو د داسې قسم له پاسټ هیبټس د بیانولو لپاره مونږ used to استعمالو. اوس به used to مونږ زده کوو څنګه. که چېرته مونږ له په یو ایسې کې، په یو ټیسټ کې، په یو پیپر کې مونږ له د لیکلو ضرورت راشي نو بیا به مونږ په used to باندې لیکل څنګه کوو، یعنی په used to به بیا مونږ سنټنسز څنګه لیکو. او که چېرته مونږ له په سپوکن انګلیش کې یعنی په سپیکینګ کې مونږ ته د دې ضرورت راشي، مونږ د چا سره ناست یو، مونږ چاته د خپل پاسټ هیبټس بیانو، مونږ چاته د خپل پاسټ عادتونه بیانو، نو بیا به مونږ په سپیکینګ کې دا وایو څنګه. ګرانو کتونکو زما سره یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی کله چې زه
په کابل کې وم زه به سهار وختي پاڅېدم. یعنی اوس سهار وختي نه پاسم، کله چې زه په کابل کې وم نو زه به سهار وختي پاڅېدم. دا زما په پاست کې یو عادت و د لانګ ټایم دپاره. د دې سنټنس ترانسلیټ کولو دپاره زما سره یو سټرکچر دی، یو فارموله ده، د کومې په مدد سره چې بېشکه زه په پټو سترګو دا سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کولی شم. فارموله داسې ده، د ټولو ناول به سبجیکټ لګېږي. سبجیکټ زه امید لرم چې تاسو به په سبجیکټ باندې پوهیږئ. که چېرته تاسو په سبجیکټ باندې نه پوهیږئ نو سبجیکټ هغه چاته ویلی کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي. ایکشن ډوور. په دویم نمبر یوزډ ټو، او په دریم نمبر د ورب فرست فارم، او په اخره کې ابجیکټ. ګرانو کتونکو زه د فارمولې په ترو د فارمولې په مدد سره دا سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوم. د ټولو ناول پکې مونږ خبره وکړه په سنټنس کې کله چې زه په کابل کې وم. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when I was in Kabul. د when I was in Kabul مطلب دا دی کله چې زه په کابل کې وم. د کابل په ځای تاسو دلته بالکل د هر یو سیټي د هر یو ځای نوم اخیستلی شئ. لکه فار ایگزامپل که زه اسلام آباد ویم when I was in اسلام آباد، کله چې زه په اسلام آباد کې وم. when I was in کندهار، کله چې زه په کندهار کې وم. when I was in لغمان، کله چې زه په لغمان کې وم. when I was in پکتیا، کله چې زه په پکتیا کې وم، وغیره وغیره. بلها د زګونو نومونه اخیستلی شئ. when I was in دیر، د هغه ځای نوم، او بس مطلب یې دا دی کله چې زه هلته وم. او په دویم نمبر بیا مونږ په جمله کې وایو زه به سهار وختي پاڅېدم. یعنې کله چې زه په کابل کې وم زه به سهار وختي پاڅېدم. نو اوس خبره فارمولې ته جوړه ده. د ټول ناول فارموله وه چې سبجیکټ ولګو. څوک به سهار وختي پاڅېده نو ښکاره خبره ده زه به سهار وختي پاڅېدم. زما لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آی. او په دویم نمبر فارموله وایي یوزډ ټو ولګو. نو زه به یوزډ ټو ولګو. when I was in Kabul I used to، او بیا د ورب فرست فارم یعنی څه کار چې به مې کاو، څه کار به مې کاو، پاڅېدم به، پاڅېدل به مې کول. پاڅېدلو ته ویلی کېږي get up، او په اخره کې early in the morning. او سنټنس دا شو when I was in Kabul I used to get up early in the morning. په پښتو کې مطلب دا شو کله چې زه په کابل کې وم زه به سهار وختي پاڅېدم. خو اوس ګرانو کتونکو موږ به داسې څنګه وایو کله چې زه په کابل کې وم زه به سهار وختي نه پاڅېدم، یعنی بالکل لیټ به پاڅېدم. په کابل کې چې کله زه وم زه به سهار وختي نه پاڅېدم. کومې ته چې ویلی کېږي نیګیټیو سنټنسز. نو بالکل د نیګیټیو سنټنسز د ترانسلیټ کولو دپاره د نیګیټیو سنټنسز انګلیش ته د اړېلو دپاره صرف او صرف تاسو به د سبجیکټ نه پس، یعنی په پازیټیو سنټنسز کې چې زموږ څه کومه سبجیکټ و آیو، او په فارموله کې به تاسو صرف د هغې نه پس ډیډ ناټ ولګوئ. یعنی سبجیکټ پلس ډیډ ناټ او پلس یوز ټو. دا یو خبره په یاد ساتئ، په پازیټیو سنټنسز کې مونږ په دویم نمبر باندې یوزډ ټو لګولی دی په سټرکچر کې، په فارموله کې. خو دلته مونږ په نیګیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر دی، د نیګیټیو سنټنسز چې کومه فارموله ده، په دې کې مونږ یوزډ نشو لګولی، ځکه چې دلته مونږ د ډیډ ناټ اضافه وکړه. په دې کې مونږ ډیډ ناټ ولګاو، او کله چې مونږ د ورب سیکنډ فارم په یو جمله کې ولګو نو بیا مونږ ډبل سیکنډ فارم نشو لګولی. نو دلته بیا مونږ یوز ټو لګو، یو اس ای یوز او بیا ټو پلس د ورب فرست فارم او په اخره کې ابجیکټ. ګرانو کتونکو کله چې دا سنټنس د انګلیش ته ترانسلیټ کوم، کله چې زه په کابل کې وم زه به بالکل سهار وختي نه پاڅېدم. نو دا سنټنس دا جمله خو تاسو ویلی شئ کله چې زه په کابل کې وم، لکه څنګه چې مونږ مخکې زده کړه when I was in Kabul، او بیا فارموله وایي سبجیکټ ولګو. نو زه به آی ولګوم، بیا ډیډ ناټ. when I was in Kabul I did not. بیا په دریم نمبر فارموله وایي یوز ټو ولګوم، نو زه به یوز ټو ولګوم، او په اخره کې get up early in the morning، یعنی د ورب فرست فارم او ابجیکټ. او سنټنس دا شو when I was in Kabul I did not used to get up early in the morning. او مطلب یې دا شو کله چې زه په کابل کې وم نو زه به بالکل سهار وختي
نه پاسېدم. ګرانو کتونکو د ډیډ ناټ په ځای باندې تاسو بالکل ډیډنټ ویلی شئ. کومه چې د ډیډ ناټ کنټریکشن فارم دی، لکه when I was in Kabul I didn't used to get up early in the morning. کله چې زه په کابل کې وم زه به بالکل سهار وختي نه پاسېدم. ګرانو کتونکو د دې انټراګریف به څنګه وي، یعنی موږ به دا څنګه وایو کله چې زه په کابل کې وم نو آیا زه به سهار وختي پاسېدم، یعنی پوښتنه به د چا نه څنګه کوو، د خپل ځان په باره کې لا د بل چا په باره کې. نو د دې لپاره صرف او صرف موږ به د سبجیکټ نه دې طرف ته، یعنی د سبجیکټ نه به دې غاړې ته ډیډ ولګو. ټول ناول په سټرکچر کې ډیډ ولګو، بیا به سبجیکټ ولګو، بیا په دریم نمبر باندې یوزډ ټو، او په څلورم نمبر د ورب فرست فارم، په اخر کې ابجیکټ او ساين اف انټروګیشن. ګرانو کتونکو کله چې دا سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوم، کله چې زه په کابل کې وم نو آیا زه به سهار وختي پاسېدم، انټراګیټیو سنټنسز دی. بالکل دا خبره خو تاسو کولی شئ کله چې زه په کابل کې وم. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when I was in Kabul، کله چې زه په کابل کې وم. او په دویم نمبر او بیا فارموله وای ډیډ ولګو نو زه به ډیډ ولګوم، او بیا سبجیکټ when I was in Kabul did I، بیا فارموله وای یوز ټو ولګو. دلته به هم موږ د یوز سره ډي نه لګو، یعنی یوزډ به نه لګو، صرف او صرف یوز به لګو. یوز to get up in the word first form or early in the morning. Sentence does show when I was in Kabul did I used to get up early in the morning، یعنی کله چې زه په کابل کې وم نو آیا زه به سهار وختي پاسېدم. ګرانو کتونکو یو خبره په یاد ساتئ، دلته مونږه په پازیټیو سنټنس کې، نیګیټیو سنټنس کې او هم په انټراګیټیو سنټنسز کې دا خبره ولګوله چې when I was in Kabul، کله چې زه په کابل کې وم. د when I was in Kabul په ځای باندې تاسو بلها ځایونه منشن کولی شئ، خو که چېرته تاسو اوس د چا سره ناست یئ او تاسو نه غواړئ چې مونږه د ځای نوم منشن کو، یعنی هغه ځای یاد کو چېرته چې مونږه پاتې کېدو، تاسو بس ډایرکټ هم ویلی شئ I used to get up early in the morning، زه به سهار وختي پاسېدم. I used to get up late، زه به سهار ناوخته پاسېدم. I used to tell a lie، ما به دروغ ویل. I didn't used to tell a lie، ما به بالکل دروغ نه ویل. Did I used to speak truth، آیا ما به رښتیا ویل؟ بالکل، یعنی تاسو په خپلو خبرو کې که چېرته تاسو نه غواړئ چې مونږه when I was in Kabul یا when I was د هغه ځای نوم تاسو که نه غواړئ چې مونږ پکې دا ووایو نه، بالکل دې ته ضرورت نشته، خو صرف او صرف ما ستاسو د پوهې کېدلو دپاره دا سنټنس داسې راوړل when I was there چې تاسو پرې ډېر ښه پوه شئ. مطلب مې د خبرې دا دی که چېرته تاسو دا نه غواړئ چې مونږ when I was mention کړو، نو بالکل ستاسو سنټنس صحیح دی لکه څنګه چې ما اگزامپلز ورکړه. ګرانو کتونکو د یوز ټو بل اگزامپل به داسې وي کله چې هغه ماشومه وه هغې به همیشه رښتیا ویل، یعنی اوس د الله د رضا دپاره رښتیا نه وایي، ټولې خبرې دروغ کوي، خو چې کله هغه ماشومه وه هغې به بالکل رښتیا ویل. کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم ګرانو کتونکو یو ځل بیا دلته مونږه کله چې هغه ماشومه وه دا الفاظ هم پکې منشن کړلی، دا سنټنس هم پکې منشن کړلی، خو تاسو ته ما بره خبره وکړه که چېرته تاسو دا غواړئ چې مونږ پکې دا ونه وایو نو بالکل تاسو دا کولی شئ چې تاسو پکې دا ونه وایئ. کله چې مونږ دا سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوو، کله چې هغه ماشومه وه هغې به همیشه رښتیا ویل. کله چې هغه ماشومه وه د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when she was child. د when she was child مطلب دا دی کله چې هغه ماشومه وه. او په دویم نمبر باندې څنګه چې موږ اولنې د پازیټیو سنټنس جمله ترانسلیټ کړه انګلیش ته، نو هم په هغه طریقه باندې موږ دا دویمه جمله یعنی دا دویم سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوو. هغې طریقه داسې ده she used to speak truth always. د she used to speak truth always مطلب دا دی چې هغې به همیشه رښتیا ویل، یعنی د هغې دا عادت و. د ټول ناول مې سبجیکټ ولګاو د when she was child نه پس د ټول ناول مې سبجیکټ ولګاو، بیا used to، بیا speak یعنی ورب، او بیا truth یعنی object
او تاسو ته بره سټرکچر درکړی شوی هم دی، تاسو ته بره فارمولا درکړی شوی ده. اوس ګرانو کتونکو که چېرته مونږ د دې نیګیټیو وایو، یعنې مونږ دا وایو کله چې هغه ماشومه وه هغې بالکل رښتیا نه ویل، یعنې کله چې ماشومه وه نو بیا به یې هم دروغ ویل. د دې سنټنس یعنې د دې جملې انګلیش داسې دی when she was child، کله چې هغه ماشومه وه. she did not use to speak truth، او پښتو کې مطلب دا دی کله چې هغه ماشومه وه نو هغې به هم بالکل رښتیا خبره نه کوله. when she was child she didn't use to speak truth. دلته که تاسو د ډیډ ناټ په ځای باندې کنټریکشن فارم ولګوئ نو ستاسو خبرې به ډېرې زیاتې مزیدارې وي. د ډیډ ناټ کنټریکشن فارم څه شی دی؟ didn't. when she was child she didn't use to speak truth. کله چې هغه ماشومه وه هغې به بالکل رښتیا نه ویل، یعنې دا په هغې کې یو خراب عادت و چې هغې به بالکل رښتیا نه ویل. ګرانو کتونکو که چېرته اوس مونږ د دې انټراګیټیو جوړو، یعنې مونږ وایو کله چې هغه ماشومه وه نو آیا هغې به بالکل رښتیا نه ویل. انټراګیټیو چې کومې ته ویلی کېږي نو د دې انټراګیټیو داسې ده when she was child، کله چې هغه ماشومه وه. did she used to speak truth، آیا هغې به رښتیا ویل. مونږه دلته پوښتنه وکړه when she was child، کله چې هغه ماشومه وه did she used to speak truth، آیا هغې به رښتیا ویل، یعنې آیا دا د هغې عادت و چې رښتیا به ویل. مونږ ته دلته پته نشته د هغې په باره کې چې رښتیا به ویل که دروغ به ویل، یعنې د رښتیاو عادت و پکې که نه د دروغو عادت و پکې. دلته مونږه پوښتنه کوو. ګرانو کتونکو د یوز ټو اخري اگزامپل، زه امید لرم چې تاسو به په یوزډ ټو باندې پوه شوي. اخري اگزامپل به د یوز ټو داسې وي لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو کله چې هغې ماشومان وو هغې به ډېر زیات کرکټ کوو، یعنې کله چې هغې چرې چرې وو نو هغې به بس چې د کاته به نو په ګراوند کې به لګیا وو، هغې به ډېر زیات کرکټ کوو. د دې سنټنس د دې جملې ټرانسلیټ کولو لپاره د ټول ناول when they were children، when they were children مې څنګه ولګاو؟ د when they were children مطلب دا دی کله چې هغې ماشوم وو. د هغې دپاره په انګلیش کې دی استعمالیږي، او کله چې زموږ سره سبجیکټ یعنې کارکوونکی پلورل وي نو د هغې سره بیا مونږ واز نشو لګولی. کله چې مونږ د پاست خبره کوو د هغې په باره کې نو بیا مونږ د هغې سره ور لګو، او چایلډ به هم نه لګو، چایلډرن به لګو، ځکه چې چایلډرن د چایلډ جمع ده. when they were children کله چې هغې ماشومانو. او په دویم نمبر they used to play cricket very much. they used to play cricket very much مطلب دا دی چې هغې به انتهایی زیات کرکټ کاو. ګرانو کتونکو که چېرته مونږ د دې نیګیټیو وایو، یعنې مونږ دا وایو کله چې هغې ماشومانو نو هغې به بالکل کرکټ نه کاو، یعنې ډېر زیات کرکټ یې نه کاو. نو د دې نیګیټیو سنټنس داسې دی when they were children کله چې هغې ماشومانو they did not use to play cricket very much، هغې به بالکل ډېر زیات کرکټ نه کاو. when they were children کله چې هغې ماشومانو they didn't use to play cricket very much، هغې به ډېر زیات کرکټ نه کاو. ګرانو کتونکو لاست اگزامپل په انټراګیټیو سنټنس کې، او هغه هم د دې مخکینی اگزامپل په شان کومه چې مونږ دا دوه اگزامپلز ورکړه. لکه څنګه چې مونږ وایو کله چې هغې ماشومانو نو آیا هغې به ډېر زیات کرکټ کاو، یعنې مونږ ته پته نشته، مونږ د دې خبرې پوښتنه کوو. کله چې هغه ماشومانو نو آیا هغې به ډېر زیات کرکټ کاو. when they were children کله چې هغې ماشومانو did they used to play cricket very much، آیا هغې به ډېر زیات کرکټ کاو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په یوز ټو باندې پوه شوي، او څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې وویل چې تاسو بالکل دا کولی شئ که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ په خپل سنټنس کې په خپله جمله کې دا خبره ونه کړو when I was in Kabul کله چې زه په کابل کې وم، when she was child کله چې هغه ماشومه وه، when they were children کله چې هغې ماشومانو. که تاسو غواړئ چې مونږ دا خبرې په خپل خبرو کې ونه کړو، کله چې مونږ د پاست هیبټس بیانو او مونږ دا خبرې ونه کړو یعنې دا جمله ونه وایو نو بیا بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو دا پرېږدئ او تاسو دا ووایئ I used to get up early in the morning،
زبا سحر وختي پاسېدم. I did not used to get up early in the morning. زبا سحر وختي نه پاسېدم. او په انټراګیټیو سنټنسز کې did I used to get up early in the morning آیا زبا سحر وختي پاسېدم. She used to messages me. هغې ما ته میسیجونه کول، یعنی دا د هغې عادت و چې ما ته به یې میسیجونه کول. She did not used to messages me. هغې به ما ته میسیجونه نه کول، دا عادت یې نه و. او did she used to messages me آیا هغې به ما ته میسیجونه کول. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې want to زده کړو. خو د want to زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم، د ټولو نه کروشل دا خبره ده چې want to مونږه استعمالو په کوم ځای کې، یعنی مونږ په کوم ځای کې د want to نه مدد اخلو او want to مونږ له په کوم ځای کې فایده راکوي. نو او بالکل دا ډېره اهمه پوښتنه ده، دا ډېر اهم کوېسچن دی. نو په یاد ساتئ کله چې مونږ په پښتو کې وایو غواړم، یعنی فار ایگزامپل که زه ویم چې هغه غواړي چې واده وکړي، مونږ غواړو چې چکر له لاړ شو، ارسلان غواړي چې امریکا ته لاړ شي وغیره وغیره. نو کله چې مونږ داسې قسم له خبرې کوو او زمونږ په دې جملو کې زمونږ په دې سنټنسز کې راشي غواړم، یوازې زه نه غواړم، یو هلک غواړي، یو جینۍ غواړي، مونږ غواړو، تاسو غواړئ، هغې غواړي. نو کله چې مونږ په خبرو کې وایو، نو کله چې زمونږ په سنټنسز کې راشي غواړم یا غواړو یا غواړي، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي want to او په اردو کې دې دپاره استعمالیږي چاہتا ہے، چاہتا ہوں، چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ. ګرانو کتونکو څه نور اگزامپلز به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې اماما غواړي چې ډاکټره جوړه شي، زه غواړم چې روټۍ وخورم، زه غواړم چې ډېر مونځونه وکړم، زه غواړم چې ډېرې پیسې وګټم، زه غواړم چې یو مسجد جوړ کړم. داسې بلها هغه خبرې چې په هغې کې موږ صرف او صرف ویل غواړو زه غواړم یا ته غواړې یا هغوی غواړي یا موږ غواړو، نو دې دپاره په انګلیش کې want to استعمالیږي. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې د want to کنټریکشن فارم وانا دی، یعنی شارټ فارم یې وانا دی. که چېرته تاسو د چا نه واورئ وانا، نو وانا د want to کنټریکشن فارم دی. خو ګرانو کتونکو اوس په داسې قسم له سنټنسز مونږ په سپیکینګ کې وایو څنګه، یعنی که چېرته مونږ له په سپیکینګ کې د داسې قسم له سنټنسز ضرورت راشي چې په هغې کې مونږ ویل غواړو چې زه غواړم یا هغه غواړي یا مونږ غواړو هغې غواړو، او یا مونږ له په یو پیپر کې، په یو پرچه کې، په یو ایسې، په یو لیټر لیکلو کې د داسې قسم له سنټنسز لیکلو ضرورت راشي، نو بیا به یې مونږ لیکو څنګه. نو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې هم د ویلو هم د لیکلو طریقه زده کړو. فار ایگزامپل زما سه یو سنټنس دی او سنټنس داسې دی هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، یعنی یو هلک دی، یو کس دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. نو ګرانو کتونکو او بالکل زما سره د پښتو په سنټنس کې راغلی دی غواړي، یعنی یو هلک دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. دا خبره یو هلک دی هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. نو کله چې داسې قسم له سنټنسز مونږه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، نو دې لپاره یو شارټ غونتې سټرکچر دی، یو شارټ غونتې فارموله ده. د هغې په مدد سره بیا بالکل مونږه انتهایی په اسانه، ډېر په اسانه باندې هر قسم له سنټنس انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو. او سټرکچر داسې دی د ټولو نه اول سبجیکټ، په دویم نمبر want to او په دریم نمبر د ور فرست فارم، په آخره کې ابجیکټ او فول سټاپ. ګرانو کتونکو دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم د ټول نه اول فارموله وایي چې ته سبجیکټ ولګو، یعنی څوک غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي، نو موږ ته به جواب میلاو شي هغه، یعنی یو هلک دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. د هغه دپاره په انګلیش کې استعمالیږي he. په دویم نمبر فارموله وایي چې ته want to ولګو، نو زه به بالکل want to ولګوم. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې دلته به زه د want سره د اس اضافه کوم، ځکه چې زموږ څه سبجیکټ سینګولر دی. په یاد ساتئ که چېرته زموږ څه سبجیکټ هی، شي، اټ یا یو سینګولر ناون نو په پازیټیو سنټنسز کې به مونږ د وانټ سره د اس اضافه کوو، یعنی مونږ به دا نه وایو چې هی وانټ ټو، مونږ به وایو هی وانټس ټو. او په دریم نمبر فارموله وایي د ور فرست پام ولګو،
یعنی چې څه کار پکې کیږي. نو په دې جمله کې څه کار کیږي؟ په دې جمله کې جوړېدل کیږي. وزیر اعظم جوړېدل پکې کیږي او جوړېدل ته ویل کیږي become. او سنټنس دا شو he wants to become. او په دریم نمبر object یعنی څه چې جوړیږي. نو وزیر اعظم جوړیږي او وزیر اعظم ته ویل کیږي prime minister. او سنټنس دا شو he wants to become prime minister. او مطلب دا شو چې هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ چې دلته بالکل د پرایم منسټر په ځای باندې څومره چې هم نیمز آف اکوپیشنز دي یعنی د پیشو نومونه دي که هغه ګلکار دی، میسن دی، کارپینټر دی، ترکاڼ دی، ټیچر دی، پریزیډنټ دی، صدر دی، هر یو نوم پکې تاسو ور مینشن کولی شئ د پرایم منسټر په ځای. او بیا یې دغه مطلب دی. فار ایگزامپل که تاسو ووایئ چې he wants to become ټیچر نو بیا مطلب دا شو چې هغه غواړي چې زه استاد جوړ شم. تاسو وایئ چې he wants to become a doctor نو بیا مطلب دا شو چې هغه غواړي چې زه ډاکټر جوړ شم. که تاسو د ډاکټر په ځای باندې میسن وایئ، ګلکار وایئ، کارپینټر وایئ نو تاسو بالکل دغه ویلی شئ او مطلب بیا بالکل همدغه دی کومه چې تاسو ابجیکټ په اخره کې لګولی، کومه چې تاسو د پیشې نوم لګولی. او دا بله خبره په یاد ساتئ چې د هی په ځای باندې تاسو بالکل شي لګولی شئ، یو جینۍ ته اشاره کولی شئ. د دې په ځای باندې تاسو یو سینګولر نوم لګولی شئ، د یو الک نوم لګولی شئ، بالکل د دې په ځای باندې تاسو د یو جینۍ نوم لګولی شئ او بس دغه سیم سنټنس دی، دغه سیم جمله ده. خو ګرانو کتونکو اوس به مونږ نیګیټیو سنټنسز څنګه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه وزیر اعظم جوړېدل نه غواړي یعنی هغه نه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي، کومې ته چې نیګیټیو سنټنسز ویل کېږي. او د نیګیټیو سنټنسز د ټرانسلیټ کولو لپاره صرف او صرف تاسو د پازیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر او کومه فارموله وه نو د هغې د سبجیکټ او د 1 2 په میانځ کې به تاسو صرف د ډو ناٹ یا د ډز ناٹ اضافه وکړئ. که چېرته زموږ څه سبجیکټ هی، شي، ایټ یا یو سینګولر ناون نو بیا به تاسو ډز ناٹ لګوئ یعنی د سبجیکټ نه پس به ډز ناٹ او په دریم نمبر 1 2 لګوئ. او که چېرته زموږ څه سبجیکټ آی یو وي دی یا پلورل ناون نو د هغې نه پس به بیا مونږه یعنی د سبجیکټ نه پس به بیا مونږه ډو ناٹ لګو. فار ایگزامپل دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم هغه نه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي یعنی هغه وزیر اعظم جوړېدل نه غواړي. نو د ټول ناول سبجیکټ هی یعنی هغه او په دویم نمبر تاسو ته ما وویل چې دلته به اوس ډز ناٹ ولګو ځکه زموږ څه سبجیکټ هی دی. که چېرته زموږ څه سبجیکټ هی، شي، ایټ یا یو سینګولر ناون نو بیا مونږ ډز ناٹ لګو نو بالکل دلته هی دی نو هی ډز ناٹ. او په دریم نمبر باندې want to he does not want to. او په دریم نمبر د ور فرست فارم become او په آخره کې پرایم منسټر. او سنټنس دا شو he does not want to become prime minister. او که چېرته تاسو داسې ووایئ چې he doesn't wanna become prime minister د does not هم contraction فارم ولګوئ او د want to هم contraction فارم ولګوئ. د does not contraction فارم doesn't دی او د want to contraction فارم wanna دی. او سنټنس به داسې شي he doesn't wanna become پرایم منسټر. او مطلب دا شو چې هغه نه غواړي چې پرایم منسټر جوړ شي. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره پته نه لګي ستاسو په ذهن کې به راغلې وي او که نه. په پازیټیو سنټنسز کې مونږ د want to سره د اس اضافه وکړه یعنی د want سره مونږ اس ولګو want سم ووایو. خو دلته په نیګیټیو سنټنسز کې بالکل تاسو د want سره د اس اضافه نشئ کولی ځکه چې تاسو دلته does not ولګاو. او په نیګیټیو سنټنسز کې تاسو بالکل د اس اضافه نشئ کولی. he doesn't wanna become prime minister. او مطلب دا دی چې هغه نه غواړي چې پرایم منسټر جوړ شي. خو ګرانو کتونکو اوس به مونږه انټراګیټیو سنټنسز څنګه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. انټراګیټیو سنټنسز هغه جملو ته ویل کېږي په کومې کې چې مونږ د چا نه تپوس کوو، په کومې کې چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو، چا نه کوېسچنز کوو. او انټراګیټیو سنټنس داسې دی فار ایگزامپل که زه ووایم چې آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي یعنی ما ته پته نشته زه د هغه په باره کې تپوس کوم او زه داسې تپوس کوم چې آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي نو صرف او صرف د پازیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر او کومه فارموله وه نو د هغې نه به دې غاړې ته یعنی د سبجیکټ نه ګس سایډ ته لا به مونږ په انټراګیټیو سنټنسز کې ډو لګو، لا به
does لګو. که سبجیکټ he she it یا سینګولر ناون نو موږ به د ټولو نه اول does لګو. که سبجیکټ I you we they یا پلورل ناون نو موږ به بیا do لګو. او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی. سبجیکټ پلس په دویم نمبر want to، په دریم نمبر د ور فرست فارم، په اخره کې object. خدای یو خبره په یاد ساتئ چې په دې کې به ساين اف انټروګیشن په اخره کې لګو، کومې ته چې سوالیه نشان ویل کېږي. او ځکه چې مونږه پوښتنه کوو دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، نو د ټولو نه اول فارموله وایي ته ډو ولګو یا ډاز ولګو. نو دلته به زه ډاز ولګوم ځکه چې زما سبجیکټ هی دی، یعنی کارکوونکی سینګولر دی، هی دی، نو زه به ډاز ولګوم. په دویم نمبر هی does he او بیا want to یا wanna does he wanna. او په دریم نمبر د ور فرست فارم become او په اخره کې object او sign of interrogation. او سنټنس دا شو does he wanna become prime minister. او مطلب دا شو چې آیا هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. ګرانو کتونکو د پازیټیو سنټنسز یو بل اگزامپل او هغه به داسې وي. فار ایگزامپل زه د ځان په باره کې خبره کوم، دا خو ما د سینګولر سبجیکټ په باره کې خبره وکړه. فرض که تاسو د یو جینۍ په باره کې وایي، د شي په باره کې وایي، یا د هی د یو الک په باره کې وایي، یا د یو سینګولر نوم په باره کې، که هغه جینۍ وي او که الک وي، دا خو ما د هغو په باره کې خبره وکړه. خو اوس به زه د خپل ځان په باره کې څنګه وایم. فار ایگزامپل که زه یو خبره کوم او زه وایم چې زه غواړم، یعنی زه غواړم چې کرکټ وکړم، زه غواړم چې روټۍ وخورم، زه غواړم چې اوبه وڅښم، زه غواړم چې ډېر منځونه وکړم، یعنی د خپل ځان په باره کې. فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی زه غواړم چې کرکټ وکړم، یعنی دا خبره زه غواړم چې کرکټ وکړم. نو ګرانو کتونکو هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی، خو صرف او صرف دلته به مونږه په پازیټیو سنټنسز کې د وانټ سره د اس اضافه نه کوو، یعنی مونږ د وانټ سره په پازیټیو سنټنسز کې هم د اس اضافه نشو کولی. تاسو ته ما وویل که زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناون نو په پازیټیو سنټنسز کې بالکل مونږه د دې سره د اس اضافه کولی شو، یعنی د وانټ سره د اس اضافه کولی شو او مونږ ویلی شو وانټس ټو. خو که چېرته زموږ سبجیکټ آی و یو و وی و دی و یا پلورل ناون نو بیا په پازیټیو سنټنسز کې هم مونږه د وانټ سره د اس اضافه نشو کولی، یعنی مونږ نشو ویلی چې وانټس ټو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم زه غواړم چې کرکټ وکړم، نو د ټول اول سبجیکټ څوک غواړي، زه غواړم، زما لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آی. او په دویم نمبر وانټ to I want to او په دریم نمبر د ور فرست فارم او په اخره کې object. کرکټ کولو ته ویل کېږي play او سنټنس دا شو I want to play cricket او مطلب دا شو چې زه غواړم چې کرکټ وکړم. خو تاسو بالکل ویلی شئ I wanna play cricket او مطلب دا دی چې زه غواړم چې کرکټ وکړم. I wanna play cricket او مطلب دا دی چې زه کرکټ وکړم. ګرانو کتونکو اوس به دا څنګه وایو چې زه نه غواړم چې کرکټ وکړم، یا زه غواړم چې فوټبال وکړم، ټینس وکړم، والیبال وکړم، زه نه غواړم چې کرکټ وکړم، کومې ته چې نیګیټیو سنټنسز ویلی کېږي. نو صرف او صرف تاسو ته ما وویل چې د سبجیکټ او د وانټ ټو په منځ کې به مونږه د ډو ناټ یا د ډز ناټ اضافه وکړو. که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناون نو موږ به ډو ناټ لګو، او که هی شي اټ یا سینګولر ناون نو موږ به ډز ناټ لګو. نو دلته بالکل زما سره سبجیکټ آی دی نو زه به ډو ناټ ولګوم. زه نه غواړم چې کرکټ وکړم. آی ډو ناټ وانټ ټو پلی کرکټ او مطلب یې څه شی دی، زه نه غواړم چې کرکټ وکړم. او که چېرته تاسو د ډو ناټ کنټریکشن فارم ووایئ ډونټ ووایئ، او د وانټ ټو هم کنټریکشن فارم ووایئ وانا ووایئ، نو بیا به سنټنس دا شي آی ډونټ وانا پلی کرکټ او مطلب دا دی چې زه نه غواړم چې کرکټ وکړم. ګرانو کتونکو خو د کرکټ په ځای باندې څومره چې هم نیم آف گیمز دي، څومره چې هم د گیمونو نومونه دي، نو بالکل تاسو د کرکټ په ځای باندې هغه مینشن کولی شئ. تاسو ویلی شئ آی ډونټ وانټ ټو پلی فوټبال، زه نه غواړم چې فوټبال وکړم. آی ډونټ وانټ ټو پلی والیبال، زه نه غواړم چې والیبال وکړم. آی ډونټ وانټ ټو پلی ټینس. نو تاسو بالکل د یو سنټنس نه په سوونو په زرونو جملې جوړولی شئ. خو که چېرته تاسو په دې باندې لږ شانتې سوچ وکئ نو بیا بالکل انګلیش زده کول انتهایی آسان دي. لکه هسې ته وګوره که نه
د دې یو وان ټو په مدد سره تاسو څومره بلها خبرې کولی شئ، څومره بلها سنټینسز جوړولی شئ، د خپل ځان په باره کې، د یو هلک په باره کې، د یو جینۍ په باره کې، د هغې په باره کې، زمونږ په باره کې، تاسو بالکل بلها دومره سنټینسز جوړولی شئ چې د هغې څه شمار نشته. خو ګرانو کتونکو اوس به مونږ دا څنګه وایو چې آیا زه غواړم چې کرکټ وکړم، یعنی زه تپوس کوم د بل چا نه، آیا زه غواړم چې کرکټ وکړم، ما ته پته نشته. نو د ټولو نه اول ډو، ځکه چې انټراګري اف سنټنسز دي. ډو او په دویم نمبر سبجیکټ آی، ډو آی او بیا want to، do I want to او play cricket د ور فرست فارم او object. سنټنس دا شو do I wanna play cricket او مطلب دا شو چې آیا زه غواړم چې کرکټ وکم. do I want to play cricket یا do I wanna play cricket او مطلب دا دی چې آیا زه کرکټ وکم. ګرانو کتونکو اخیری اگزامپلز د want to، پازیټیو، نیگیټیو او انټراګریټیو سنټنسز، او د دې نه پس بیا want to کمپلیټ شو. خو داسې کمپلیټ نه شو چې بس want to صرف تاسو واورېدو او تاسو ته زده شو، نه هیله هو تاسو ته دا زده شو، تاسو په دې باندې پوه شوئ. اوس به دا د دې نه پس تاسو په عمل کې راولئ او تاسو به په زندګۍ کې، یعنی په کوم ځای کې چې تاسو ته بیا داسې قسم له خبرو ضرورت وي، نو بیا به هم د دې want to په مدد سره، د دې want to په ذریعه سره هغه قسم له خبرې تاسو هلته کوئ، یعنی خپل ضرورت به ترې سر کوئ. نو صرف او صرف دلته تاسو پې پوه شوئ، دلته تاسو واورېد. اوس به تاسو باقي پریکټس په دې باندې کوئ، باقي به په دې باندې ټرای کوئ چې ستاسو دا هسې بیسه، یعنی بېخوده د خولې نه راوځي او تاسو په دې کې ډېر زیات ماهر شئ، تاسو په دې کې ډېر زیات ټرین شئ. اخري اگزامپل داسې دی، فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغوی غواړي چې چکر له لاړ شي، یعنی د ډېرو په باره کې هغوی ډېر کسان دي او غواړي چې چکر له لاړ شي، نو د هغوی دپاره په انګلیش کې استعمالیږي دی. نو زه به دی ولګوم او په دویم نمبر فارموله وایي want to ولګو، دی want to او په دریم نمبر د ور فرست فارم go، یعنی تللو ته ویلی کېږي. they want to go، هغوی غواړي چې لاړ شي، چېرته لاړ شي، for tour، د چکر دپاره لاړ شي. سنټنس دا شو they want to go for tour او مطلب یې دا دی چې هغوی غواړي چې په چکر لاړ شي. خو تاسو د want to په ځای باندې بالکل ویلی شئ wanna، یعنی تاسو ویلی شئ they wanna go for tour او مطلب یې دا دی چې هغوی غواړي چې په چکر باندې لاړ شي. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ، که دلته مونږ د دی په ځای باندې ولګو، یعنی دی مونږ لرې کړو او د دی په ځای باندې مونږ ولګو we او مونږ ووایو چې we want to go for tour یا we wanna go for tour، نو بیا مطلب دا دی چې مونږ غواړو چې په چکر لاړ شو. بیا مطلب دا نه دی چې هغې وغواړي، خو که چېرته مونږ ووایو چې they want to go for tour، نو بیا مطلب دا دی چې هغوی غواړي چې په چکر باندې لاړ شي. هغې نه غواړي چې چکر له لاړ شي، یعنی هغې غواړي چې میچ له لاړ شي، هغې غواړي چې واده له لاړ شي، هغې غواړي چې بل چېرته لاړ شي، خو هغې چکر له تلل نه غواړي، یعنی نیګیټیو سنټنس. او صرف او صرف تاسو ته ما ویلي چې د سبجیکټ او د want to په منځ کې به د do not یا د does not اضافه وکړو، سبجیکټ ته به ګورو. که سبجیکټ he she it سینګولر ناون نو does not به لګو، که سبجیکټ I you we they یا پلورل ناون نو do not به لګو. بالکل دلته سبجیکټ دی نو موږ به do not ولګو او سنټنس به داسې شي they do not want to go for tour او مطلب یې دا دی چې هغې نه غواړي چې چکر له لاړ شي. تاسو بالکل ویلی شئ they don't wanna go for tour، they don't wanna go for tour مطلب دا دی چې هغې نه غواړي چې په چکر لاړ شي. او ګرانو کتونکو اخري سنټنس انټراګیټیو سنټنس او هغه داسې دی آیا هغوی غواړي چې چکر له لاړ شي، یعنی زه ستا نه تپوس کوم یا د بل چا نه تپوس کوم یا تاسو د چا نه تپوس کوئ او تاسو ورته وایئ چې آیا هغوی غواړي چې په چکر لاړ شي، نو صرف او صرف د سبجیکټ نه ګس سایډ ته د ټولو نه اول به مونږ ډو ولګو، ځکه چې سبجیکټ دی نو د ټولو نه اول به مونږ ډو ولګو او په دویم نمبر دی do they او په دریم نمبر want to do they want to او په څلورم نمبر د ور فرست فارم او object او سنټنس بدل شي do they want to go for tour او په اخر کې sign of interrogation او مطلب دا شو چې آیا هغه غواړي چې
په چکر باندې لاړ شي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په پرسنل پروناون باندې نه پوهیږئ نو بالکل په پرسنل پروناون باندې مونږه ښه په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې نه ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیدی شي. د هغې نه تاسو ډېره زیاته غټه آیډیا اخیستی شئ. تاسو ته ډېره زیاته زده کړه کولی شئ. تاسو ته ډېر زیات څه زده کولی شئ. نو بیا بالکل تاسو له هغه ویډیو کتل پکار دي او د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم. یعنې مطلب دا دی که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د یو هلک دپاره څه استعمالیږي، د یو جینۍ دپاره څه استعمالیږي، د یو ماشومې دپاره، د یو بوډا ځوان دپاره څه استعمالیږي، زما دپاره څه استعمالیږي، زمونږ دپاره څه استعمالیږي، د هغویو دپاره څه استعمالیږي، د هغه دپاره څه استعمالیږي، د دې دپاره څه استعمالیږي. تاسو به دا ډېر په اسانه او په یو ښکلي انداز سره وپېژنئ او تاسو به د دې نه ډېره غټه آیډیا، ډېره غټه زده کړه وکئ د خپل انګلیش امپروف کولو دپاره. او زه امید لرم چې تاسو به په 1 2 باندې پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ که چېرته تاسو نن ځان وکړو نو سبا له به بالکل تاسو د دې قابل یئ چې تاسو روان انګلیش ته چا څه ووایئ او د انګلیش په مدد سره تاسو ته ډېر زیات سهولت میلاو شي. تاسو په یو ځای کې ډېر زیات خپل عزت بیا مومئ. نو بالکل بیا 1 2 په مدد سره تاسو بلها انګلیش ویلی شئ او بالکل تاسو له هارډ ورک پکار دی. یعنی 1 2 او چې څومره هم څه دي هغه تاسو له ډېر په محنت سره او ډېر په ځان کړولو سره زده کول پکار دي ځکه چې سبا به بیا ستاسو نه هیر کیږي نه او تاسو به د دې قابل یئ چې تاسو یې بل چا ته هم وښایئ. اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې ووډ زده کړو. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې زیات خلک دې ته وولډ وایي، یعنې د دې پروناونسیشن غلط کوي. دې ته وولډ وایي خو د دې صحیح پروناونسیشن وولډ نه دی، د دې صحیح پروناونسیشن ووډ دی. WOULD ووډ. په دې کې یو بالکل سایلنټ دی، یو بالکل تاسو نشئ ویلی. یعنې صحیح پروناونسیشن یې څه شی دی؟ ووډ. خو بیا به خلک ستاسو نه دا تپوس هم کوي چې ښه زه صحیح ده صحیح پروناونسیشن یې خو ووډ شو، خو اوس دا مونږ په کوم ځای کې او د څه دپاره استعمالو. نو ګرانو کتونکو صرف او صرف دومره ورته وایي چې ووډ مونږ د پاست هیبټس دپاره استعمالو. یعنی کومه چې زمونږ په تیره زمانه کې هیبټس پاتې شوي دي، کومه چې زمونږ په تیر شوي وخت کې په تیر شوي زمانه کې عادتونه پاتې شوي دي، یوازې زمونږ نه د یو جینۍ، د یو هلک یا د بل چا، خو که د هر چا وي او هغه په تیر شوي زمانه کې د هغې هیبټس پاتې شوي وي نو د هغې دپاره بیا مونږ ووډ استعمالو. لکه څنګه چې په پښتو کې مونږ وایو فار ایگزامپل ما به ډېره زیاته چای اسکله، یعنی دا زما یو عادت و چې ما به په پاست کې ډېره زیاته چای اسکله. اوس چای نه څښم خو په پاست کې دا زما یو عادت و چې ډېره زیاته چای به مې څښله. هغې به همیشه رښتیا ویل کله چې هغه په اسلام آباد کې وه، یعنی کله چې هغه په اسلام آباد کې وه نو دا په هغې کې یو عادت و، د هغې د پاست یو هیبټ و چې هغې به همیشه رښتیا ویل. هغې به ډېر زیات کرکټ کوو کله چې هغې ماشومان وو. اوس کرکټ نه کوي، کله چې هغې ماشومان وو نو دا د هغې یو عادت و چې هغې به ډېر زیات کرکټ کوو. خو ګرانو کتونکو یوازې ووډ مونږه د پاست هیبټس دپاره نه استعمالو. ووډ څه نور کارونه، څه نورې خبرې هم داسې دي چې د هغې دپاره ووډ استعمالیږي. لکه ووډ لایک. ووډ لایک ځان له یو ماډل ورب دی او ځان له کاره دی په یو ځان له ځای کې استعمالیږي. ووډ رادر. ووډ رادر هم ځان له یو ماډل ورب دی او په ځان له ځای کې د ځان له خبرې د ځان له کار دپاره استعمالیږي. او دغسې په کنډیشنل سینټنسز کې هم مونږه ووډ استعمالو او د دې نه علاوه په ډایرکټ نریشن او اینډ ډایرکټ نریشن کومې ته چې ډایرکټ سپیچ او اینډ ډایرکټ سپیچ هم ویلی کېږي په هغې کې هم مونږه ووډ استعمالو. خو ګرانو کتونکو په نننۍ ویډیو کې مونږ ووډ صرف د پاست هیبټس دپاره استعمالو. یعنی زمونږ یا د یو هلک یا د یو جینۍ یا د بل چا په پاست کې هیبټس پاتې شوي د هغې دپاره مونږ ووډ استعمالو. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی کله چې هغې په سعودي عرب کې وو هغې به 15 وخته مونځ کوو. یعنی دا د هغې په پاست کې یو عادت و کله چې په سعودي عرب کې وو. اوس 15 وخته مونځ نه کوي خو چې کله په سعودي عرب کې وو هغې به 15 وخته مونځ کوو. ګرانو کتونکو د دې سینټنس
انګلیش ته ترانسلیټ کولو لپاره یوازې د دې سنټنس نه د داسې قسم لا سنټنس ترانسلیټ کولو لپاره د بلها داسې قسم لا سنټنسز ترانسلیټ کولو لپاره زموږ سره یو سټرکچر دی یو فارموله ده د کومې په مدد سره چې تاسو اف کورس بالکل په پټو سترګو داسې رقم ته سنټنسز انګلیش ته ترانسلیټ کولی شئ د ټول ناول به سبجیکټ لګیږي سټرکچر داسې دی د ټول ناول به سبجیکټ لګیږي په دویم نمبر به ووډ لګیږي په دریم نمبر د ورب فرست فارم په اخر کې ابجیکټ او فول سټاپ ګرانو کتونکو دا سنټنس چې زه کله انګلیش ته ترانسلیټ کوم کله چې هغه یو په سعودي عرب کې وو هغه به 15 وخته مونځ کاو نو زمونږ په سنټنس کې اوله راغلی دی کله چې هغه یو په سعودي عرب کې وو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي when they were in Saudi Arabia when they were in Saudi Arabia مطلب دا دی کله چې هغه یو په سعودي عرب کې وو نو بیا فارموله وای د ټول ناول سبجیکټ ولګو نو زمونږه فارمولې ته راشو نو د ټول ناول سبجیکټ یعنی چا پکې کار کاو چا به 15 وخته مونځ کاو هغه یو د هغه لپاره دی لګي نو موږ به دی ولګو د سبجیکټ په ځای په دویم نمبر فارموله وای ووډ ولګو نو دی ووډ او په دریم نمبر د ورب فرست فارم څه کار به کاو مونځ ادا کول به کول نو مونځ ادا کول ته ویل کېږي آفر دی ووډ آفر او په اخر کې prayer او سنټنس دا شو they would offer the prayer 5 times a day یعنی هغه به 15 وخته مونږ کاو او پوره سنټنس دا شو when they were in Saudi Arabia they would offer the prayer 5 times a day او مطلب یې شو کله چې هغه په سعودي عرب کې هغه به 15 وخته مونږ کاو ګرانو کتونکو خو اوس به داسې څنګه وایو فار ایگزامپل کله چې هغه په سعودي عرب کې هغه به 15 وخته مونږ نه کاو یعنی نیگیټیو سنټنسز به څنګه وایو د نیگیټیو سنټنسز د جوړولو لپاره نیگیټیو سنټنسز انګلیش ته د ترانسلیټ کولو لپاره صرف او صرف تاسو به د پازیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر دی د پازیټیو سنټنسز چې کومه فارموله ده د هغې سره به د ووډ سره صرف د ناٹ اضافه به وکړئ یعنی سبجیکټ ووډ پلس ناٹ پلس د ورب فرست فارم او په اخر کې ابجیکټ او ساين اف انټروګیشن خو یو خبره په یاد ساتئ چې د ووډ ناٹ په ځای باندې تاسو ولګوئ ووډنټ نو بیا هم تاسو جمله صحیح ده فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس ده د پښتو یو جمله ده او هغه داسې ده کله چې زه غریب وم تا به ماته رنګونه نه کول یعنی دا ستا یو عادت و پخوا وخت کې پخوا زمانه کې کله چې زه غریب وم نو تا به ماته رنګونه نه کول دا به تا کې یو عادت و نو د ټول ناول when I was poor د when I was poor څه مطلب دی د when I was poor مطلب دا دی کله چې زه غریب وم او په دویم نمبر you یعنی تا او بیا would not you wouldn't calls me تا به ماته رنګونه نه کول پوره سنټنس دا شو when I was poor کله چې زه غریب وم you wouldn't calls me تا به ماته رنګونه نه کول ګرانو کتونکو خو اوس به مونږه انټراګریټیو سنټنسز څنګه انګلیش ته ترانسلیټ کوو فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سنټنس دی او هغه داسې دی آیا کله چې هغه ماشوم وو نو هغه به رښتیا ویل یعنی د یو چا په باره کې تپوس کوم آیا کله چې هغه ماشوم وو نو د هغه دا عادت و چې هغه به رښتیا ویل نو د دې لپاره صرف او صرف مونږ به په سټرکچر کې په فارموله کې د سبجیکټ نه دې غاړې ته ووډ راوړو یعنی پهلا به ووډ لګېږي بیا سبجیکټ بیا د ورب فرست فارم په اخر کې ابجیکټ او ساين اف انټروګیشن کله چې دا سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوم کله چې هغه ماشوم وو آیا هغه به رښتیا ویل نو د ټول ناول when he was child کله چې هغه ماشوم وو would he speak truth آیا هغه به رښتیا ویل سنټنس دا شو when he was child would he speak truth او مطلب دا دی کله چې هغه ماشوم وو نو آیا هغه به رښتیا ویل او په اخر کې ساين اف انټروګیشن ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پازیټیو نیګیټیو او انټراګریټیو سنټنسز باندې پوه شوي او اوس راځئ چې نور اگزامپلز ورکو چې تاسو په نور هم ښه پوه شئ خو دا یو خبره په یاد ساتئ که چېرته تاسو په خپلو جملو کې په خپل سنټنسز کې دا خبره ونه کوئ لکه څنګه چې مونږ په تیر شوي جملو کې ویل په تیر شوو سنټنسز کې مو ویل when they were in Saudi Arabia کله چې هغه یو په سعودي عرب کې وو یا مونږ ویل when I was poor کله چې زه غریب وم او مونږ ویل when he was child کله چې هغه ماشوم وو که چېرته تاسو پکې دا خبرې نه کوئ نو بالکل تاسو داسې هم ویلی شئ
لکه څنګه چې موږ وویل they would offer the prayer 5 times a day. هغه به 15 وخت مونږ کاوه، یعنی دا د هغه یو عادت و. you wouldn't call me، تا به ماته رنګونه نه کول، ستا د عادت و ماته به د رنګونه نه کول. او بله مو ویل چې would he speak truth، آیا هغه به رښتیا ویل، یعنی آیا دا د هغه یو عادت و چې رښتیا به ویل. ګرانو کتونکو صرف او صرف د خبرې مطلب مې دا دی که تاسو په خپلو جملو کې په خپل سنټنسز کې دا خبره کول نه غواړئ چې when they were in Saudi Arabia یا when I was poor، نو بالکل تاسو دا مه کوئ. دا کومه سټرکچر چې دی صرف او صرف د سټرکچر مطابق تاسو سنټنس انګلیش ته ټرانسلیټ کوئ، نو بالکل تاسو کولی شئ. او ګرانو کتونکو د past area of sentences یو بل اگزامپل به داسې وي کله چې زه ماشوم وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله، ما به ډېره زیاته سټډي کوله، یعنی دا زما یو عادت و، دا زما یو هیبټ و. کله چې زه ماشوم وم نو ما به مطالعه کوله، ما به سټډي کوله. نو د ټول ناول when I was child، د when I was child څه مطلب دی؟ کله چې زه ماشوم وم. او په دویم نمبر سبجیکټ I او بیا I would study very much. او سنټنس دا شو when I was child I would study very much. او مطلب دا دی کله چې زه ماشوم وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله، ما به ډېره زیاته سټډي کوله. خو ګرانو کتونکو اوس به دا څنګه وایو کله چې زه ماشوم وم نو ما به بالکل زیاته مطالعه، ما به بالکل زیاته سټډي نه کوله. نو صرف او صرف د ورډ سره به ناټ ولګېږي. او سنټنس به داسې شي when I was child، کله چې زه ماشوم وم I wouldn't study very much، ما به ډېره زیاته سټډي بالکل نه کوله. پوره سنټنس دا شو when I was child I wouldn't study very much. او مطلب یې دا شو کله چې زه ماشوم وم نو ما به ډېره زیاته مطالعه، ما به ډېره زیاته سټډي نه کوله. او ګرانو کتونکو اوس انټراګری اف سنټنس، یعنی چېرته چې موږ د چا نه تپوس کوو، چېرته چې موږ د یو خبرې په باره کې ځان خبرو، موږ د یو خبرې پته نه وي. زه دلته تپوس کوم آیا کله چې زه ماشوم وم نو ما به ډېره زیاته مطالعه کوله، یعنی کوېسچن دی، تپوس دی، انټراګری اف سنټنس دی. نو د ټول ناول when I was child، کله چې زه ماشوم وم. او په دویم نمبر would، یعنی ځکه چې انټراګری اف سنټنس دی would مونږه د سبجیکټ نه مخکې کوو. او په دریم نمبر باندې بیا سبجیکټ او بیا د ورب فرست فارم. او سنټنس دا شو when I was child would I study very much. او مطلب یې دا شو آیا کله چې زه ماشوم وم نو ما به ډېره زیاته مطالعه کوله. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې داسې اګزامپلز ورکو چې په هغې کې دا خبرې نه وي when I was child، when I was child، یعنی دا خبرې پکې نه وي. هغه سنټنس داسې دی، فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی احمد به سیګرټ څکل، یعنی موږ د یو هلک په باره کې خبره کوو، موږ وایو هغه به سیګرټ څکل. فار ایگزامپل احمد به سیګرټ څکل. نو دلته دا د احمد یو هیبټ دی، دا د احمد د پاسټ یو هیبټ دی. او زه د احمد د پاسټ هیبټ بیانوم او زه وایم چې احمد به سیګرټ څکل. دا د هغه یو عادت و، دا د هغه یو هیبټ و. د ټول ناول سبجیکټ احمد، او په دویم نمبر would، احمد would، او بیا smoke cigarette، یعنی د ورب فرست فارم په اخره کې ابجیکټ. او سنټنس دا شو احمد would smoke cigarette، احمد به سیګرټ څکل. خو ګرانو کتونکو اوس به موږ دا څنګه وایو چې احمد به سیګرټ نه څکل، یعنی نیګیټیو سنټنسز د احمد سیګرټ نه څکلو په ځای فار ایگزامپل که زه وایم چې احمد به مونځ نه کوه، یعنی احمد کې دا یو عادت و، د احمد دا یو عادت و په پاسټ کې په تېر شوي وخت کې چې هغه به مونځ نه کوه، نیګیټیو سنټنس. نو صرف او صرف د ووډ سره به مونږ ناټ ولګو او باقي هم هغه سټرکچر دی، هم هغه فارموله ده، د هغې په مدد د هغې په تھرو به مونږ دا سنټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. نو فارموله وایي د ټول ناول سبجیکټ ولګو کارکوونکی، نو زه به احمد ولګوم. او په دویم نمبر باندې ووډ ناټ. خو تاسو ته ما وویل که د ووډ ناټ په ځای باندې تاسو ووډنټ ولګوئ نو بیا ووډنټ ډېره مزه کوي، ووډنټ ډېر ښه لګېږي. نو زه به ووډنټ ولګوم. ووډ ناټ او ووډنټ یو شی دی. ووډنټ د ووډ ناټ کنټریکشن فارم دی، احمد ووډنټ. او په دریم نمبر د ورب فرست فارم آفر، یعنی د مونځ ادا کولو ته ویل کېږي آفر، احمد ووډنټ آفر. او په آخر کې ابجیکټ پسې چې کار کېده نو د پریر. او سنټنس دا شو احمد ووډنټ آفر د پریر. او مطلب یې دا شو چې احمد به مونځ نه کوو، یعنی دا د هغه یو عادت و چې هغه به مونځ نه کوو. او ګرانو کتونکو په آخري نمبر باندې انټراګری اف سنټنسز او بیا بس دا د نن دپاره کافي دي.
آیا احمد به د غریبانو مدد کوو، یعنی په پاست کې په تیر شوي وخت کې آیا دا د احمد عادت و چې د غریبانو مدد به کوو او کنه. د ټول ناول would او په دریم نمبر سبجیکټ احمد would احمد او په دریم نمبر د ورب فرست فارم help would احمد help with poor او سنټنس دا شو would احمد help with poor. آیا احمد به د غریبانو سره مدد کوو او که تاسو پکې دا وایي چې کله چې هغه مالدار و نو بالکل تاسو ویلی شئ او د دې لپاره استعمالیږي when he was rich کله چې هغه مالدار و. فار ایگزامپل آیا احمد به د غریبانو مدد کوو کله چې هغه مالدار و نو would احمد help with poor when he was rich. مطلب دا دی آیا احمد به د غریبانو مدد کوو کله چې هغه مالدار و. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ووډ باندې پوه شوي یئ. خو څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې ویل چې ووډ ګوره صرف مونږ د پاست هیبټس دپاره نه استعمالوو، ووډ مونږ د 4-5 خبرو دپاره د 4-5 کارونو دپاره نور هم استعمالوو. لکه ووډ لایک هم یو ماډل ورب دی په ځان لځای کې او ځان لکاره دی. ووډ رادر هم یو ماډل ورب دی ځان لکاره دی. دغسې ووډ مونږه په کنډیشنل سنټنسز او ووډ مونږه په ډایرکټ نریشن او انډایرکټ نریشن کې هم استعمالوو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه ډېره زیاته فایده اخیستې وي، تاسو به د ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو نور هم داسې قسم له سنټنسز داسې قسم له خبرې ماډل وربس یا ټینسز زده کول غواړئ نو بالکل تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو به A to Z انګلیش په پښتو کې بالکل په اسانه باندې زده کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.